محترم فارمدارانو ته هم څه سپارښتنه ده چې هغوی په کمې تخمي ستونو نه استفاده وکړي تر څو د فارم اقتصاد هم ښه شي او نسل هم زر اصلاح شي؟ نو عموما مالداران باید کوشش وکړي چې ښه نسل انتخاب کړي، ښې ستنې ولګوي، ځکه چې که یو مالدار یوه ستنه لګوي القا کوي خپل مال ته یا غوایي ته به له غوایي نه خو اوس القاوې ډېرې ښې دي، ځکه یوه ښه ستنه که ورته ولګي ښې القا ورته کړي د هغه نسل پورته ځي. اوس مثلا دا ټیټ محلي نسلونه لګوي هغه نو چې خوسی بچی راوزېږي نو هغه بچي قیمت له 20,000 15,000 نه جګ نه وي. بالکل. نو که چېرته ښه نسل انتخاب کړي، ښه صحیح نسلونه، ښه شیدو والا چې جسامت له لحاظه د شیدو له لحاظه هر څه ښه پورته نسلونه ورته لګوي نو د هغه قیمت به اوس دغه خوسیانو کې د هر یو له 1 لک نه پورته قیمت دی، 2.5 لک. که چېرته دا محلي نسلونه ورته لګېدل یو 20-15,000 روپۍ چا پورته نه. بالکل. یعنې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د تخمي ستنو نه چې کوم خوسی زیږېږي د هغې بیه هم جګې قیمت هم جګې و طبعا نو نسبت له محلي نسلونو ډېر جګي. دا اوس دا د هر یو نسل خپله معلومیږي، دا د ویډیو کې تاسو ته معلومیږي څه رقم ده. او بل زیاتره مالداران د موږ رضایت لري. دا اوس زه تقریبا په ورځ کې که په لاس القاوې کوو په لاسو القاوو کې 8 القاوې لس سپین غر شرکت ستنې موږ لګوو، ځکه مالداران اطمینانه سوي په دې باندې چې کوم اطلاق چې موږ ورته ښیو هېڅ فرق نه کوي، هماغه نسل هماغه جنس هماغه شی راغلی ده او قیمت هم دوی ته خپله معلومیږي. زیاتره مالداران دي موږ اوس موږ ته زنګ ووایي چې لر سپین غر شرکت ستنه لګوو راسه چې هلته ورځو اطلاق ورسره ده، هماغه څوک جرمني لګوي څوک ممبلیارد لګوي، بیا چې بیرته نتیجه یې انشاءالله مثبته ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. ګرانو مالدارانو که تاسو هم غواړئ داسې اصلاح شوی نسل ترلاسه کړئ یا فارم هم اصلاح کړئ نو د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د جرمني هالسټین همدارنګه د انګلستان هیواد او د فرانسوي کوپکس مومبلیارد تخمي ستنو نه استفاده وکړئ تر څو کم وخت کې فارم هم اصلاح شي او اصلاح شوی نسل هم لاسته راوړئ. ډېره مننه.